سیده ده به دا خلاص په دې خلاص سر ته چې ورسې که نه سي په روډ باندې تقریبا چې موټر کې چې لاړ شو زیات نه زیات 10 منټ کې به ورسې. ګډ بس داسې صحیح دی. لاړ شو سیده لاړ شو. مهرباني تھینک یو. سره چې مې وسه خوشاله اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول مینوال به ښه روغ او جوړ ملګرو په چکر باندې راوتی یو او دا وخت موجود پرنټیر روډ باندې چې کوم د حیات آباد سیټ نه راغلی دی در ادم خیل کوارټ سیټ ته تللی دی نو مرګري را سره هم دي او ولاړ دي هغه دي تصویران ځان ته وباسي څوک ګپ شپ یې لګوي نو مونږ به ځو او د پرنټیر روډ لمحات هم درته ښایو ډېر ښکلی جوړ کړی دی نو زمونږ سره اوسئ او در ادم خیل سیټ ته ځو. هلکانو څنګه چلې څه حالت تیار ها وایي که نه ښکلي ښکلي راځي داسې سرې سرې شونډې ټولې نیولې دي ها وایي که نه څه شینو څه کې چپلې اچې که څه کې څه خو وایه پکې که نه همغه کوم ځای کې موجود دي دا راته ووایي جیل سیف الملوک جیل سیف الملوک دی. څه کوئ هلکانو راځه که نه مونږ سره ځئ دا کوم ځای دی؟ دا کوم ځای دی؟ چترول. सोफा की वीआईपी नाश्ते में यार बिल्कुल रेडी. د ملنګي نه خاص وپاله. د ګاډي شیشې په لاره ډېرې زیاتې ګنده شوې نو به پرې ورسو چې صفا شي یار ځکه چې ویډیو کې بیا صحیح نه راځي تاسو ته ما ته وګوره ستا جوړېږه ښه که نه هغه کونه چې خلک یې تعریف کې ګورې ملګري دي را سره چې اخیسته راوله مزېدار یې راوله دا کلیوال مې دلته ولیدو دکان کې څنګه چلې ښې جوړې برابرې څنګه کار مار روان دی اچھا صحیح ده یار دې دلته کار کوي ښه مونږ ځو بس چې مې مشکل دلته لږ شان د ګاډي کې بور شان دي شنو ما بهر دې ووتو مو ویل چې دلته لږ انجوی کوو موسم ډېره ښکلې هوا لګي موسم ډېر زبردست دی السلام علیکم برادر سیده خیریت دی سیده ده به دا خلاص په دې خلاص سر ته چې ورسې که نه سي په روډ باندې تقریبا چې موټر کې چې لاړ شو زیات نه زیات 10 منټ کې به ورسې. ګډ بس داسې صحیح دی. لاړ شو سیده لاړ شو. مهرباني تھینک یو. سره چې مې وسه خوشاله اوسئ. روان یو بس دغه ګاډي ګوري مینوالو ګاډي نه یو ځل بیا کوشو دلته او وګورئ دلته دا ښکلې ښکلې فضا مو ګورئ او دا غرونه وګورئ دا غټ غټ غرونه وګورئ او لاندې چې کوم یو دی کنسټرکشن کار شروع دی هغه ځای کې او ملګري چې کوم یو دی دلته بیزي تصویران وباسي
مینوالو راشي تاسو هم راشي دلته راشي بچو راشي ودرېږئ دا ګورئ واړه واړه ماشومان دي اب هم ورسره دی او په چکر راوتي انجوی کوي څنګه یې تاسو ښه یې صحت هم ښه دی الحمدلله ټیک ټاک دی دا راته وایي چې دا ټایم مونږ کوم ځای کې ولاړو مونږ ته دومره علم نشته د دې ځای دا خو الله ټریک ورته یي الله ټریک الله ټریک ورته یي دا ښه، ښه. یا زوړ غاغي یا پېښور روډ دی کنه دا ښه نو دې حوالې سره څو خبرې مونږ ته وکړه الله ټریک حوالې سره د دې ځای دا ښکلا دا روډونه چې کوم تللي بس دا خو ډېر هایټ دی کنه ډېر پاسه هایټ دی ګوري تاسو سټر ټول کوارډ سټي ښکاری بالکل دا خو ډېر زبردست ځای دی کنه لکه خلک راسي چکر ته راسي ډېر لرې لرې نه راسي صحیح مخکې به ډېر شغل اوس خو لاک ډاون دغلی دی نو لاک ډاون د وجه ها سختي ده کنه صحیح کنه جمعې هفته اتوار باندې ډېر رش پش وي صحیح نو ډېره زیاته مننه چې مو راکوراله خاص خوشحاله آباد اوسئ او دا واړه واړه ماشومان هم وګورئ هلکه ته سویم کلاس کې ته 2 کې دا بل سویم کې دی 1 کې او ته کوم سکول ته ځئ جان نېشنل انسټیټیوټ خجان نېشنل انسټیټیوټ ته ځي زه مخکې ځو ملګرو زموږ سره اوسئ چېرته ځئ مخه مینوالو د دې ځای چې کوم یو دي اوسېدونکي خلک را سره ولاړ دي خبرې وکړو تپوسونه به ترې کوو او مونږ راغلي ته پرې خبر نه وي چې دومره تاسو ته وایي کوټ نه یو راغلي ښه اول ته دا وایي چې مونږ کوم ځای کې ولاړ یو دې علاقې ته څه نوم دی در ادم خیل ده ښه در ادم خیل او بس غره کې فی الحال خو ولاړ یو بالکل غره کې ولاړ یو پاس راختلی یو پاس راختلی یو چکر علاقه ده خم مست علاقه ده موسم حواله سره بس موسم بس برینو علاقو باندې لکه دا ډیر هغه د خده پوي شولې موسم ډیر مزیدار باران وشو صحیح او دا بس اوس غلی شوی ده اوس نری نری سترګې روتله لمر رووته بالکل نری نری نور رووتو که زه ورته وښیم وینئ بر اسمان دغه ټایم کې دا موبایل کار پرېږدي دا ویډیو صحیح نه نو ملګري ته څنګه یې وخت ساعت دې څنګه تېرېږي ښه جوړې رډي یې زه ښه ده که نه څه کار کوې سرکاري جاب کوم اسپتال ښه اسپتال کې ته څه جاب کې لکه او فی الحال فارغ یو بس بار اراده ده انشاءالله ښه فارغ به بهر ځي زیاتره د دې خلک بهر وي او ډیر بهر دي ښه ټول بهر دي او بس الحمدلله دلته کولې مولې د یو شی بل شی دا لکه خپل مدنیت زیات دي کنه بس صحیح ده لینډ روان دلته کویله وي خپل مدنیت زیات وي نو د دې لینډ دې سره روان وي او چېرته روانې ده راته وایي د پاسه ځو چکر پله ځو اخوا ډېره مزیداره علاقه ده شنه علاقه ده اخوا ته نو څومره مزل به تقریبا کوم مهینه وخت کې موږ هم درسره راسې لږ راځه تکل وکړو چکر به ولګو ټول 3-4 منټ مزل ده د ملګرو سره ځو ښه زموږ سره اوسئ
څومره مزله مو کو چې هغه ځین را روان شو 4-5 منټه هم کړي 4-5 منټ مزله مو کو هغه بر سر ته روان یو د خیجو چا د پاره ستاسو د پاره ها ګورګوري وګوري یار ګورګوري شوي دي پکې خوشنی ګورګوري دي ښا ګورو لګي شانته به اوسه کو بس بیا به ولا بیا راځو ښا تقریبا یو 10 منټ مونږ مزل کو برس غر ته روخت در ادم خیل ټوپک ډېرې مشهورې دي که څه شی کبابي مشهور دي کب- کباب پاک هر څه یې مړه مشهور دي بس الحمدلله دا یو واحد داسې خاوره ده چې بس ها ها زړه پکې خوشحالېږي چې ورته څوک راشي صحیح ده دلته وي چې څوک هم راځي نو زړه یې خوشحالېږي ښه نور هم به راځي شته خو لاندې راته نه هغه راپسې راغله ګورې لاندې هغه تالاب سره ملګري ولاړ دي راته هغې له ورځو بس واپسې وي ځو پېښور ته ناوخته دی نو بس ملګرو انشاءالله بیا به راځو صحیح ده که نه انشاءالله چکر به راوو او په رابطه کېږو به خپلو کې او انشاءالله ګرځو به ښه انشاءالله د دې چې ښکلا مونږ ستاسو چې څومره هم د وطن خلک ته هغې ته مونږ ښایو چې در ادم خیل چې کوم یو دی هغه دهشتګردي هغه ټایم ختم شو که څنګه چې خلکو به خبرې کولې ها بالکل الحمدلله اوس سبا چا ده الحمدلله ښه اوس ښه امن دی در ادم خیل کې اوس هغه خبرې ختم شي دهشتګردي یو شی بل شی نو مونږ به هم ځو دا ملګري د دې هم دلته سیر اخیستي ځان دپاره هغه به خوري مونږ ته ځو نو ډېره زیاته مننه یې کوم ښاد خوشحاله باد ټول اوسئ او چا هم ملګرو څومره ویډیو کتلی وي زه به هم اجازت غواړم ځکه چې ناوخته دی په منډه منډه ځو نوره ویډیو سره نشو شریکو کولی نو د الله پامان